السلام علیکم. زه هومیوپیتک ډاکټر شبیر احمد ستاسو خدمت کې حاضر یم. که چېرې ستاسو بلډ پریشر ډېر زیات سیوا وي دا ویډیو خاص طور باندې ستاسو لپاره ده. بلډ پریشر ولې سیوا کیږي؟ که چېرې تاسو الله دې نه کړي د زړه مریض یې یا د ګردو مریض یې نو ستاسو بلډ پریشر چې کوم دی هغه به سیوا وي. خو که تاسو بالکل صحتمند یې هغې نه باوجود ستاسو بي پي های وي نو یو وجه خو دا ده چې موټاپه ده. د چا په بدن باندې چربي ډېر سیوا وي، بدن ډېر غټ وي، ایکسرسایز یې بالکل نه وي او هر ټایم ناسته وي، دا هم به بي پي چې کوم دی هغه سیوا وي. دې نه علاوه کم خلک سوډیم انټیک سیوا کوي، مطلب داسې خوراکونه ډېر استعمالوي چې پای کې سوډیم لیول سیوا وي، نو هم به د هغې بي پي سیوا وي. ځکه چې د سوډیم سره چې کله هم بدن کې سوډیم سیوا کېږي نو بي پي سیوا کېږي. سوډیم هغه مالګه ده، مالګه مکمل بندول پکار وي، او وریجې شوې، غوښه شوله، داسې سرکړي څیزونه او غوښې چرګان چې کوم دي یا بازاري څیزونه برګرې وغیره، دې سره ستاسو بي پي سیوا کېدلی شي. دې نه پرهیز وکړئ. دې نه علاوه کوم خلک چې سټرسفل لایف تېروي، ډېر زیات پریشانو ژوند دی وي، هر ټایم سوچونه کوي، ټینشن کې وي، کورني مسلې وي ورسره، مالي حالت یې ټیک نه وي، ډېر زیات سوچونه کوي، هر ټایم پریشانه وي، غوسه کوي، نو د هغې به هم چې کوم بلډ پریشر دی هغه به سیوا وي هر ټایم یې. دا یو څو وجې دي. کوشش وکړئ چې تاسو سوډیم انټیک کم کړئ، چې تاسو کله سوډیم والا خوراکونه لکه مالګین څیزونه او مرغه څیزونه کم کړئ نو دې سره تاسو پوټاشیم لیول سیوا کوي. چې کله پوټاشیم لیول سیوا شي، سوډیم کم شي، ستاسو های بلډ پریشر به نارمل حالت ته راشي. پوټاشیم کې کیله استعمالوئ، روزانه 2 3 کیلې خورئ، کجورې خورئ، 2 3 دانې کجورې خورئ، د اوږې یو څو دانې خورئ سهار کې. دې سره ماسته استعمالوئ، ادرک او د کاږو کاوس کوئ، هغه چې څومره څکلی چې تاسو د هېڅ مضر اثرات نشته دی او فایدې ډېرې زیاتې دي. دې سره سره ډرای فروټ کې غوس شلو، اکوړ چې ورته وایي، او وسکي کشمش چې ورته وایي، دا تاسو استعمالوئ. د ادرک، اناردانې او د پودینې چټني جوړوئ، پای کې یو څو دانې اوږه اچوئ، هغه مکس کوئ، بغیر مالګې هغه چټني استعمالوئ. نو انشاءالله تاسو به بغیر میډیسن نه ستاسو های بلډ پریشر نارمل حالت ته راشي. د کوم وجې چې کوم ما ذکر وکړو، د کومې وجې چې بي پي های کېږي، که هغه موجود وي هغه ختمې کړئ. کوشش وکړئ ښه مستند ډاکټر ته لاړ شئ، تاسو سره خوا کې کوم مستند ډاکټر وي او هغه نه پراپر ټریټمنټ وکړئ. باوجود تاسو د میډیسن استعمالولو، باوجود د پریز تاسو بي پي های ده، نو تاسو داسې هومیوپیتک دوايانې ښیم چې هغه استعمال کړئ، انشاءالله ستاسو چې کوم بلډ پریشر دی هغه به نارمل حالت ته راشي. هغې کې لومړی چې کوم دوايي ده هغه ده ایکونایټ 200. ایکونایټ 200، بیلاډونر 200، دا 2 دوايانې دي هومیوپیتک. دا به تاسو راواخلئ، سهار غرمه ماښام 10 کترې یا ګوټو بوګیا چې یوز کوئ. دا حسب ضرورت به استعمالول شي. که ستاسو بلډ پریشر سیوا وي مسلسل نو نیمه ګنټه پس هم دا استعمالول شي. کله بي پي نارمل حالت ته راشي د سهار غرمه ماښام استعمالوئ بیلاډونر 200، ایکونایټ 200. دې نه علاوه 2 میډیسن دي، جلسیمیم 200 او بلورینیم 200. دا 2 دوايانې دي. دا تاسو راواخلئ او دا تاسو سهار غرمه ماښام همدغه طریقې سره 10 کترې یو ګوټو بوکې دواړه اچوئ او څکئ. که فرض تاسو بي پي مسلسل های وي نو حسب ضرورت هم دا څه نیمه ګنټې وفې سره استعمالولی شي. ملګرو امید دی دا ویډیو به تاسو ته خوښه شوي وي. زما نه دعا ده الله پاک دې ټولو ناروغ خلکو له شفای کامل نصیب کړي، الله دې زموږ د ټولو مسلې ختمې کړي، امین. ملګرو مستند مشورو دپاره او مستند دوايانو باره کې معلومات دپاره زما دا چینل ډاکټر شبیر پښتو خامخا سبسکرایب کړئ. خوشحاله اوسئ. الله حافظ.